حدیث مبارک کې راځي یو نوجوان صحابي مدینه منوره کې د انصارونه داغه د کجورو باغ وو خو یتیم هم وو نو دای وغوښتل چې د خپل باغ نه دیوال تاو کې چار دیوالي تی تاو کې نو چې کله د خپل باغ نه چار دیوالي تاوله کنه نو چې کله دیوال بینې غو نو د گاونډي کجوره پکې راتله او چې دغه کجوره ته پرې خودل نو دیوال نه غنراتو نو دې په دې گاونډي په سلاړو وی دا یو کجوره د دې وجه نه زما دیوال نیغ ناراضي خو کو دا کجوره ته مال راکې کنه په مای را خرڅ کی نو زه به د خپل دیوال نیغ کما نو دا یو کجوره د یو ډکه دغه د وجه نه زما ټول دیوال خرابې د مال راکا هغه مشراجي سی به د مشرانه سیم په دې ونه مونږ ډیر زیات مې نه کنه هغه نه در کومه وی را خرڅ به را باندې کا نه در خرڅوم در باندې بس دغه الکه صحابي لان نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره وی د الله پاک پیغمبره نبی علیہ السلام په یتیمانو ډیر زیات خپه کېدو ډیر زیات خپه کېدو د الله پاک پیغمبره زما غباغ د عزت چار دیوالی تا ومه خو په منس کې یو کجوره راځي یو بوټه راځي نو کو هغه ما ته میلو شي زما دیوال بنیغ شي خو کو هغه ما ته میلو نشو نو دیوال مینه نیږي نو نبی رسول الله فرمایل هغه کجوره د چا ده هغه زما د پلان کې گاونډي ده وی سو کم وی د الله پاک پیغمبر ته ورته سپارښت وکړي کې دې شي په ما را خرڅ کی نبی علیہ السلام یې ښه هغه مشر اجي سی بیرو غوښتو هغه مشر سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی دا یو کجوره ده دا د لورکا چې دې په خپل دیوال لیکي ا صحابي ورته څه فرمایي وی دا الله پاک پیغمبره حکم دی او کو مشوره ده رای را کوي کو حکم راته کوي کو حکم خو بس بیا یو ته پریدم کو تر ته و چې وری کو بیا ورکوم او کنه ما ته و چې ستا خو خدای کو ورکوي کنه ورکنه بیا ما خپل رای پریدوا نبی رسول الله حکم خو درته زور کنه کوم چې ستا کجوره ده نو صرف سپارښت درته کوم چې ورکا وی دا الله پاک پیغمبر نه ورکوم ورله دا کجوره دا مشران په ونو ډیر مې نه کنه نه ورکوم دا کجوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی دا کجوره ورکا د دې په بدل کې به الله تعالی په جنت کې کجوره درکې دا الله پاک پیغمبر جنت ته خو بس مسلمان يم کنه وی یو دی پکې نه کنه جنت ته خو ځم کنه یو کجوره دی پکې نه خدای دې نه ورکوم نبی علیہ السلام خسته خوقه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبره وکړه کنه وی کو دا کجوره دی ورکړه الله تبارک وتعالى په جنت کې صدر کی کجوره صحابه کرام چې دا خبره ووریدا ډیر زیات خواهش پیدا شو چیرې دا څنګه صحابي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې په جنت کې الله کجوره درکې خو دې دا مطلب شو چې الله دې جنت ته بیاي کنه جنت ته بیاي یو صحابي پاسې دو دا غنوم دی ابو دحداح رضی الله تعالی عنہ وی دا الله پاک پیغمبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي جی دا خبره د سره خاصه کو الله به دا کجوره موږ لم په جنت کې راکړي دا صرف د سره خاصه چې دی ورله دا کجوره ورکړي نبی علیہ السلام ته د صحابي ته نه الله ورله په جنت کې کجوره ورکړي کنه دا عام ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل د سره خاص نه ده کو دا کجوره چا دی یتیم لور کړه الله ورله په جنت کې ورکړي چا چې ولوم ورکړه الله ورله په جنت کې کجوره ورکړي ابو دحداح رضی الله تعالی دغه مشر صحابي ته داسې متوجه شو ما خو پیژنې کنه زه ابو دحداح یم یو ډیر خري پیژنم په دې مدینه منوره کې د ټول نه مشهور باغ د چا دی یو استاد د ابو دحداح استاد کنه پیژنې کنه وی کوم باغ یادای وی په منځ کې چې ماغه خسته کور رخ کړی د مانای چې د پکې زما هغه خسته کور چې په رخ کړی ماغه باغ یادوم یاره هغه شانته باغ په مدینه منوره کې چرته نشته دی هغه شانته باغ په مدینه منوره کې نشته دی وی خو وخت دی وی او وی دغه یو کجوره ما تراکه دغه روغ باغ مستاکو دغه یو کجوره ما تراکه دغه روغ باغ مستاکو هغه مشر صحابي حیران شو چې دا دې سوي وی دا الله پاک پیغمبر د ابو دحداح دا خبري اوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی اورما وی ته په گواه شو غره خبره داسي کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی زه په گواه ما گواه ابو دحداح رضی الله تعالی لوی باغ د یوې کجوري په بدل کې ورکو یو کجوره ته واغسته یتیم صحابي ته وی خپل دیوال نیخ کده خپل باغ سره دغه کجوره شامل کړه ابو دحداح رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې وکتل متوجه شو وی دا الله پاک پیغمبر الله مالا کجوره راکړه الله مالا کجوره راکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی نه دري نکړه ابو دحداح رضی الله تعالی حیران شو چې باغ می ورکو او ما ته کجوره میلاو نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ابو دحداح چې دا یو کجوره تا ورکړه الله تعالی په جنت کې یو کجوره درکوله تا خو لوی باغ ورکو تا خو یو کجوره نه لوی باغ دی ورکو الله تعالی په یو کجوره په جنت کې نه الله دومره باغونه تعالی په جنت کې درکړل چې داغي ونی شمیرل ممکن نه دي داغي ونی شمیرل ممکن نه دي
ابو دحدار رضی الله تعالی په منډه منډه روان شو چې د باغ خواله ورسید کنه اوس باغ خو بل صحابي ته ورکړی د باغ نه بار ودرېدو خپل بیبي ته چغې اوازونه شروع کړو اے پلان کوي اے پلان کوي هغه ورته आवाज وکړو وی حضرت څه چلې وی د دې کور نه راوځي هغه ورته د دنې نه وی وی دا کور وز زمونږ نه دی دا ما خرڅ کړی په بل چا باندې دا باغ او دا کور زمونږ نه دی بیبي خو پوهېده چې د تاجر سړی دی چېرته ډېر ګران به خرڅ کړی وی کور دیم خرڅ کو وی او وی په چا دي خرڅ کړی دي وی ما په الله خرڅ کړلو ما په الله خرڅ کړو نو بیبي وا بیبي ورته د دنې نه आवाज وکړو وی اے ابو دحداحه تر اوسه پورې چې دې څومره پی کړي په هغې کې ټوله پیدمنه بیه دې وس وکړله خبره مې درته څه کوله چې صحابه کرامو به خبره واورېدله بله خبره پکې نه وه فورن به په عمل کې راوستله فورن مونږ خبرې ډېرې واورو خو عملو نشته دی عملو نشته دی کمزوري په دې ځای کو خبره مې درته صرف دا کوله چې علما راغلي هم دي زمونږ شيوخ د علم غرونه د علم غرونه راغلي دي او د علم غرونه را روان دي ان شاء الله زه یو کم علم غونته انسان به تاسو ته سوویما خو دومره خبره درته کوم چې د علماو خبرې واورئ نو عمل ته یې راولئ چې یو خبره ته اوسه کنه نو دام کافي ده الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي تاسو ته پته نه زه دلته ډېر په شارټ ټایم باندې او په مختصر ټایم راغلی ما